د پښتو ژبې نوموړې سندرغاړې نغمه چې څه موده وړاندې د منګل نه طلاق اخیستی او اوس دواړه په امریکا کې ژوند کوي، په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې هغه غواړي بیرته له استاد منګل سره نکاح وتړي، خو دا چې هغه د نکاح په اړه یو شرط هم لري، دا چې شرط یې څه دی او نورې څه خبرې کړي دي، ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو د ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر اوسئ. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې څه موده وړاندې پښتون سندرغاړي منګل په طلوع ټلویزیون کې د یو پروګرام پر مهال چې کله شعر وایي نو په سلګو باندې ژړلي وو. هغه ژړا په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات تاوده بحثونه راپارولي وو چې ګوندې نغمې پسې منګل وژړل او نغمې ورسره ډېر زیاتې کړې دی. که څه هم په دغه مرکه کې دا سبب نه دی معلوم چې منګل چا پسې ژړلي وو، خو په ټولنیزو رسنیو ډېرو خلکو دا خبره کوله چې نغمې د استاد منګل سره زیاتې کړې دی او هغه په ژوند باندې ډېر پښیمانه کړی دی. نو له همدې امله منګل د مرکې په دوران کې په ټلویزیون باندې په نغمې پسې په چغو وژړل، خو نغمې اوس په خپله یو مرکه کې ویلي دي چې ما د منګل نه په دې اړه باندې پوښتنه کړې ده چې تا په ټلویزیون باندې ولې داسې په سلګو وژړل. هغې زیاته کړه چې استاد منګل ماته وویل چې زه خپله هم په ځان باندې نه یم پوه شوی چې ولې ماته ژړا راغله او زه ولې په ژړا شوم. نغمې په خپلو خبرو کې وویل چې دغه یو عامه خبره وه او منګل هیڅکله هم ما پسې نه دي ژړلي، خو دا چې خلکو ترېنه لویه خبره جوړه کړله او دا فکر یې کوو چې ګینې منګل سره نغمې ډېر زیاتې کړی دی او هغه په ژوند پښیمانه کړی دی، نو دا یوه خوشي او دروغ خبره ده ځکه چې زه دومره بېوفا نه یم. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زه ستاسو په وړاندې او ټولو خلکو سره دا واده کوم چې د منګل نه پوښتنه وکړئ که هغه ما پسې ژړلي وي او که وایي چې زه خپلې پخوانۍ مېرمنې نغمې سره مینه لرم او هغه د زړه نه خوښوم، نو زه ستاسو په وړاندې تاسو سره دا واده کوم چې زه به بیرته له منګل سره دوباره نکاح وتړم او یو ځای ژوند به ورسره پیل کړم. هغې دا شرط د خپلو مینوالو مخې ته ایښی دی، که دا خبره رښتیا شوله نو زه تیاره یم چې منګل سره نکاح وکړم او دوباره ورسره واده وکړم. دوستانو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خپل نظر خامخا شریک کړئ. دوستانو مننه کوم چې د ویډیو تر اخره مو موږ سره ملتیا وکړه. که غواړئ چې د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.